هیڅ پوه نه یم چې په څه ګناه څوک وژني، خو ماحول داسې دی چې چېرته څوک بیا څوک وژني. زه خو د ژوند قایل یم، زه یې غندنه کوم. زه خو د ژوند قایل یم، زه یې غندنه کوم. که څوک ملا وژني او که ملا څوک وژني، ورورکي منه سه بیا به رڼا نه کوي. ورورکي منه سه بیا به رڼا نه کوي. دا خو رڼا ده که نه بچی، رڼا څوک وژني. ما ته ښه پته ده چې رښتیا ویل جرم دی. لوهر جانه ما ته ښه پته ده چې رښتیا ویل جرم دی. ما ته ښه پته ده چې یو ورځ به ما څوک وژني. ستا نه بغیر زندګي څه بې معنې غوندې ده. ستا نه بغیر زندګي څه بې معنې غوندې ده. هغه دې ما ومړ کي یار چې تا څوک وژني. د فضل سبحان افغاني صاحب په دې شعرونو باندې ټولو ملګرو ته سلامونه، نیکې هیلې او احترامات. عادل ارمان یم او د خپلې پاڼې عادل ارمان نه تاسو سره نیغ په نیغ یم. په ننني پروګرام کې را سره خپل ګران ملګری قدردان ملګری حضرت بلال لوهار ملګری دی. دغه ملګری به تاسو زما نه ډېر ښه پېژنئ، خو بهرحال څه پوښتنې به ترې وکړم د ټولو نه وړاندې، خو خپل پروګرام کې ورته هرکلی وایم. نو لوهر جانه تا ته سلامونه او هرکلی. ډېره زیاته مننه د کوم ارمان صاحب پروګرام کې دې ما د موقع راکړه. بهرحال روایتي به ووایم چې ډېره زیاته مننه. لوهر جان زه خو دې پېژنم، ډېر ملګري دې پېژني، خو بهرحال د پروګرام هغه روایاتي نو خپله پېژنګلو تفصیلي پېژنګلو ورسره وکړو. نو مننه به مننه ارمانه. زما نوم حضرت بلال دی، کوم چې راباندې مور او پلار یې ښودی دی، او په دغه ادب کې مې لږ ډېر خلک په لوهار نامه باندې پېژني. او د فیض آباد اوسېدونکی یم، سیدو شریف سره خواته، او پاکستان بیت المال پاکستان سویټ هوم اداره ده، په هغې کې ملازمت کوم. او د رڼا پښتو ادبي ټولنې سره مې دغه ادبي تړون دی، د هغې ستر سکرټر یم، څنګه چې تاسو ته پته ده. دغه مې لنډه پېژنګلو. لوهر جان ادبي عمر دې څومره دی؟ ادب کې دې څومره وخت وویستو؟ زما په خیال چې 2 کال مې ادب کې روان دی. ادب ته راغلی څنګه یې؟ بهرحال داسې و چې څنګه داسې واضح خبره ده چې انسان کې خپل دننه یو شاعر موجود وي. بالکل. خو سمودي راسې زه چې کله وړوکی وم نو ما به ټپې لیکلې خپل ځان نه، چې په لاره به ته سکول نه کور ته تللم. ما ته یاد شي چې کله په 2 کلاس کې وم نو ما به په لاره ټپې کولې، د کوره پر زه به یوازې تلم. دا مې عادت و چا سره به یو ځای نه تلم، یوازې به تلم، په لاره به مې ټپې کولې. بیا زه یو ځای کې وم، هلته به مې کار کوم، د کار په ځای کې د دوکان په پیړونو به مې ټپې یو شعر لیکو. خو داسې ما ته پته نه وه چې زه شاعر یم. خو کله چې ما ته تسکین بانروال صاحب څه غزلې او دا واورېدلې، د هغې نه بیا ما کې هغه اثار چې کوم ژوندي شو، او د هغې نه مې باقاعده بیا چې د لیکل شروع کړل. لوهر جان یو پوښتنه به دا هم وکړم چې کله چې یو انسان شاعر شي، اولنې غزلې لیکي، یا ته کور کې د ملګرو نه دا ډېر زیات لکه د مایوسۍ هغه جواب میلاویږي. ملګري خو ښه صفا ورته وایي چې لکه وزګار یې مړه وغیره، او د کور نه م ورته قارېږي. نو آیا ته هم د دې هر څه نه تېر شوی یې او که نه؟ نو بهرحال زما خو کور کې دا علم نه و چې زه شاعر یم. هم ډېر دارنګه زما والد صاحب چې هغه هم د شاعر و، خپل کوم ډایریانې چې د هغه کور کې پرتې دي هغه داسې بل رنګه شاعري به کوله. خو دغه زما کور کې چاته دا علم نه و چې زه شاعر یم. خو کله چې بیا ما دا لیکل وکړل چې په سوشل میډیا باندې ملګرو شیر کړل چې هغه کې یو شعر داسې و چې د دې اختر خوشحالي یو په 2 سیوا به نه شي، بس ته دعا کوو چې پلار مې دې اختر نه راشي. نو په دغه وجه بیا زه زما وروڼو همدارنګې مور مې ترونه مې هم زه بیا اپریشیټ کړم، لکه ویې منلم، ما سره یې وویل چې بس دا ډېر ښه دی. نو د کوشش نه د مسلې نه وي، خو بهرحال ملګرو دا کېدای چې قسمه قسم تنقیدونه وي، بیات ملګري وي چې دا باندې بوج سیوا کړی، ځان دې کار کتلی دی، اخوځي دې خوځي. نو دا خبرې خو وي، خو نه د هغې حالاتو مقابله به کوو انشاءالله، مخې ته به راځو. د ادب په دنیا کې د چا نه زده کړه کوئ؟ نو زده کړه خو زما څنګه تاسو ته پته ده، خو ملګرو ته دغه یاد وي چې ابراهیم تاج صاحب چې دا زما استاد دی، او بس څه نه زده کړه د هغوی نه کوو. د ادب په دنیا کې متاثره د چا نه لیکل د چا زیات ګورې، او خوښ لیکل مو د چا دی ډېر زیات؟ نو متاثره خو زه خپله باندې د تسکین مانیروال صاحب نه یم، د هغوی لیکل مې خوښ هم دي، او نور بلا شاعران څونه چې دي خوښ مې دي، لکه څنګه چې زموږ د نوي کل شاعران ولې منیر بنیری صاحب شو، داسې څنګه تاسو ته یاد ده چې زما د خوښ شاعر پروفیسر ډاکټر امین تنها صاحب. نو همداسې دا ینګ شاعران مې ټول خوښ دي، زما د ټولو سره لکه مطلب ډېر زیات تړاو دی د شعر او ادب باندې چې څوک هم میین دي ستا پورې ټول مې خوښ دي. ډېره زیاته مننه. لوهار صاحب یو بله پوښتنه به وکړم د هغې نه بعد چې دی بیا به ستاسو نه غزل واورو چې د ادب په دنیا کې د ادب مشرانو نه آیا څه مایوسي ښکاري او که نه خوشحاله یې ته دغه تفصیلا جواب به غواړم. دواړه اړخه دي چې په بعضې ځایونو کې مایوسي هم ده،
او بعض ځایونو کې خوشاله ترې هم یو. دغه ده چې زیات تر زموږ مشرانو کې داسې دي لکه خاطر به نه درنئ چې هغوی کشران چې دي هغه مزورلي دي یا یې په دیګه کړي دي په شا کړي دي لکه هڅولي نه دي په ملا ولا ټپ نه دی ورکړی ډاډ کړي نه دي او زیات تر مشران داسې دي هم چې لکه هغوی د هغې د کم دغه کس کې چې څونه صلاحیت دي د هغې نه سوا دا دې ورکړی دی مخ په وړاندې کړي دي که په هغې یو صلاحیت نه و هم خو هغوی کوشش کړی دی او پیدا کړی دی پکې نو په هغې وجه باندې کشرانو ډېر لوی مقام موندلی دی نو دواړه اړخه دي خو صرف دغه به ووایم چې مشرانو دا پکار ده چې ډېر انتهایي په روڼ تندي باندې په کولا او پراخه زړه او سینه باندې کشرانو ته ځای ورکړي که هغوی کې یو صلاحیت نه وي خو چې دوی ورسره محنت وکړي او داد وله ورکړي وایي هڅوي چې هغه دغې لارې ته دغې کار ته چمتو شي. نو ارجنه غزل به درنه اورو. بس غزل وایم ارمانه چې د هغې نه مخکې دوه شعرونه ووایم چې د ناپوهۍ دپاره هر قسم نقصې لرمه د ناپوهۍ دپاره هر قسم نقصې لرمه پوهه چې ځان ناپوهه کوي بیا د ویشتو قابل چې په زړګي کې ورله چل له اوسېدو نه وځي بیا هغه خلک د زړګي نه د ویشتو قابل. ډېر ښه دی. غزل د راځم ارمانه چې د واکدار حالات خراب دي. په وړومبي ځل دغه غزل چې دی زما په خیال ما به داسې نوي ډالۍ کړې خو د لوار صاحب دغه غزل چې دی ټولو ملګرو ته په پښتني مینه ډالۍ کومه لوار صاحب دغه غزل ووایه. مننه. د واکدار حالات خراب دي د بادار حالات خراب دي. د ډالرو امداد بند شو د سرکار حالات خراب دي. دا بیا ووایه. واه. د ډالرو امداد بند شو د سرکار حالات خراب دي د ریبار بوتاړ چې وران دی نو د یار حالات خراب دي. واه واه. د ریبار بوتاړ چې وران دی نو د یار حالات خراب دي د نغمو مزه نشته د پنکار حالات خراب دي. ډېر ښه دی. د نغمو مزه نشته د پنکار حالات خراب دي زمونږ خړ کلی ترېښه دی ستا د ښار حالات خراب دي. زمونږ خړ کلی ترېښه دی ستا د ښار حالات خراب دي. خړ کلی ترېښه دی ستا د ښار حالات خراب دي. د طبیب پرېږده خو ته راشه د بیمار حالات خراب دي. طبیب پرېږده خو ته راشه د بیمار حالات خراب دي. معیشت د ملک تباه دی د روزګار حالات خراب دي. ستا غوښتنه پوره نه شوه ستا نظر حالات خراب. واه دا شعر دې م چاته ډالۍ وي. ستا غوښتنه پوره نه شوه ستا نظر حالات خراب دي. مړه الله تپوس یې وکړه د لوهار حالات خراب دي. د لوهار حالات خراب دي. ډېر زیاته مننه. لوار صاحب یو پوښتنه به بله هم وکړمه کله چې شاعر وي داسې چې اکثر ملګري ورسره خواوشا کې کیني هغوی ته د یو غزل ډیمانډ ډېر زیات کوي داسې یو غزل لازم وي چې لکه مطلب یو ملګری وي شاعر وي لیکل کوي څه ملګري ورسره کیني خو چې کیني نو د هغې غزل غوښتنه ډېره کېږي. آیا ستاسو داسې غزل شته چې لکه ملګري ډېره زیاته غوښتنه کوي؟ بهرحال داسې خو څه نه څه به وي خو دغه یو قطعه تاسو ته پته ده زیات ترې ملګري هم غواړي او اورېدونکي هم غواړي هغه وایم بیا به د هغې غزل ته تم هم راشم چې زه د کاسو د جامونو تګې ته راله یو ګوټ په پیالۍ کې راکې زه د کاسو او د جامونو تګې ته راله یو ګوټ په پیالۍ کې راکې خلک یارانو له سرونو ورکوي تشل دالومه له یارۍ کې راکې. نو بهرحال دغه تاسو دې هم یادوي چې دغه ملګري دغه غزل اکثر غوښتنه کوي چې زما د زړه او د ځیګر لارې دې نه بندېږي. زما د زړه او د ځیګر لارې دې نه بندېږي او د کابل او پېښور لارې دې نه بندېږي. دا ستا پاللی خلک ټیک ته چې ناټیکه به وي دا ستا پاللی خلک ټیک ته چې ناټیکه به وي خو په دې چال کې د منبر لارې دې نه بندېږي. صاحبه د چا په اشارو باندې د کار نه کوي صاحبه د چا په اشارو باندې د کار نه کوي د خدای د دین او پیغمبر لارې دې نه بندېږي. او شعر د ارمانه چې دود به اوس دود پانی به پانی شي خو دومره وکړه دود به اوس دود پانی به پانی شي خو دومره وکړه د دې ځوانانو د لښکر لارې نه بندېږي. او چې ته تیارې خوښوي خدای دې ستا په کور راولي چې ته تیارې خوښوي خدای دې ستا په کور راولي. زمونږ په خاوره د سحر لارې دې نه بندېږي. نور دې زمونږ په لاشونو سیاست نه کوي نور یې زمونږ د اختر لارې دې نه بندېږي. دلته که هر څنګه حالات وي نو برداشت به یې کوو لوهاره لر سره د بر لارې دې نه بندېږي. مننه. لوهار صاحب لیکل مو څومره کړي دي؟ بهرحال زه خو ډېر کم کوز لیکل کوم او اکثر تا ته هم دا یم چې زه ډېر ځان ته به دا وایم چې خامقلی یم یا به د لږ څه وجه ده خو زه د لیکلو سره انصاف نه کوم بس نه کوم وجه دا ده خو بس وخت هم موقع هم وي خو پته لګي نه هوښیار به شم. کتاب په اړه د څه خیال شته؟ الان ساعت مې هېڅ خیال نشته بس ته هم ستا په دې کتاب کې لا مصروفه یو چې تر دغې نه فارغ شو بیا نور ملګري دي انشاءالله
په قلاره به ترتیب کولان ساتمي څه کتاب ته دغه نشته. لوار صاحب یو بل تپوس په کما چې کله شاعر په لار باندې ځي بهرحال دا کار ما سره هم کیږي کله چې په لار باندې ځي یا داسې نور سي خو چې یوازې هغه خپل غزل لازم په یو ترنم کې وي آیا ستاسو داسې څه غزل شته چې لکه ستاسو ته ډېر زیات ګران وي په پرخ باندې ګران وي او تاسو یې ځان سره ډېر وایي؟ په هر حال په ترنم کې زه خپل یو غزل کله کله داسې وایم خو ګرانه ته دومره نه بهرحال د ترنم غوښتنه نه کوم که تاسو وایئ چې لکه ماته به ګرانه شي خو لکه دغه خبره زیاتوم چې آیا ستاسو داسې د خوښې غزل شته چې تاسو یې ځان سره ډېر زیات وایئ؟ او بس اکثر چې زما کوم خوښ کې ځا ولا مشاعري کوله کوم لیکل به مې کول نو ډېر پر اوس داسې نه غاړه زور مې خاص ناست نه دي خاص خپل غزل ځان سره نه اړم د زړه زور مو ناست دی نو تاسو ته خو لا ډېر زیات وخت پاتې دی تاسو د اوس نه د زړه زور ناست دی زما خپل شعرونه مې زړه زور ناست دی پردي وایم هغه ځان سره زما کوم هم وایم هم خو لکه خپل لاس ډېر نه اړم اوس ډېره ښه ده لوار جانه زه خو وایم چې نور شعرونه هم دغې ملګرو ته ډالۍ کړي نو خوشحاله وشو. بالکل ووایم شعرونه به ووایم چې که د رقیب سره یاري کوي نو بد به کوي که د رقیب سره یاري کوي نو بد به کوي یار که زما سره ټګي کوي نو بد به کوي که بندګي د خدای حق دی چې هغه ته وشي که بندګي ده د خدای حق دی چې هغه ته وشي که څوک بنده ته بندګي کوي نو بد به کوي لوی د خدای جامه ده ښکلې پکې ځان رانغاړي لوی د خدای جامه د ښکلې پکې ځان رانغاړي که دوی د خدای سره سیالي کوي نو بد به کوي ډېره مننه ارمان. ملګرو ته د یاد وي ما د ترنم دغه ذکر وکړو چې لکه مطلب ترنم غوښتنه نه کوم نو د دې ما ته پته ده لوار صاحب نه مې ترنم ریکارډ کړی و چونکې هغه ډېرو زیاتو ملګرو خوښ کړی و خو بهرحال لوار صاحب ته لږې مسلې هم جوړې شوې وې نو لوار صاحب د هغې ټپو باره کې څه وایي چې ملګرو ډېر زیاتې خوښې کړې وې جواب څه ورکول غواړئ؟ د ملګرو ډېر زیاته مننه کوم ډېر ملګري پر هغه وجه ما ته وایم دا چې ډېرې ښې ټپې دې کړې خو د بېتاب صاحب خبره به د فن دپاره هسې ذکر کوم خوند دپاره هسې ذکر کوم چې هغه ملګري ورته ویلي چې ډېرې ښې ټپې کړي خو قاري صاحب د تلاوت یې کړی ډېر خوند خو بهرحال د ملګرو مینه ده د هغې قدر کوم هغه ټپې ډېرو خلکو خوښې کړي ډېر خلکو پې دا دم راکړی ډېره مننه یې کوم. د نظم کوشش مو کړی دی؟ د دې وخت مې څه ته ازمایي نه ده کړې اوس مې اراده ده چې اوس وکړم. په نثر باندې مو څه کوشش کړی دی که نه؟ د سره مې نه دی کړی دغه څه مې لا نه یم تللی څه اراده مې ده خو لا زما په خیال چې دا وخت ورته شته. کتابونه ګورئ او که نه سټډي کوئ که نه؟ نو بهرحال اول خو مې ډېره کتل اوس دغه د سوشل میډیا دور دی زما په خیال بدبختي به ورته ووایم چې یاره کتاب ته څوک نه پرېږدي زیاتره په دغه کې انسان مصروف وي خو نه ملګرو ته هم دا یم په خپل هم کوشش کوم چې کتاب کتل ډېر ښه دي. سوشل میډیا ادب ته ډېره وده م ورکړه نقصان یې م ورکړو د دې په اړه باندې څه رایه ورکړې؟ نقصان خو به ښکاره دغه وي چې کوم نن سبا دا کم حالات روان دي کوم د چې موږ خپله ژبه کې کسکریزم وایو هغه په سوشل میډیا باندې روان دي نو هغې سره ادب ته پوره بدنامي ورسېدله. نور د نوشاد کیمور صاحب خبره چې د سوشل میډیا نه موږ شاعرانو کوم کار واخیست زما په خیال چې زما د خیال مطابق دومره کار ته بل چا تر اوسه پورې نه یې ترلاسه کړی نو ادب ته ډېره وده هم ورکړله. لوار جانه په اخره کې دغې ملګرو ته د خپلې خوښې یو کلام ډالۍ کړه؟ بالکل به ورته ډالۍ کړم چې څو شعرونه به ووایم چې دا مې لیلا ده زه مجنون یم دې کې شک نشته دی دا مې لیلا ده زه مجنون یم دې کې شک نشته دی دا پښتونخوا ده زه پښتون یم دې کې شک نشته دی پرون تیاره وه پرون رڼا وه نن تیاره د پښتون په خاوره دغې تیارې له زه پرون یم دې کې شک نشته دی دهشتګردي هسې بانه د زما زیلې ختمې زه دې په سترګو کې زرغون یم دې کې شک نشته دی او موسی یوازې نه دی واوره فرعون د وخت زه یې په خوا کې یم هارون یم دې کې شک نشته دی واپس خو زما خدا واوره چې لاغلی نه یم واپس خو زما خدا واوره چې لاغلی نه یم اوس پاسېدلی یم پاسون یم دې کې شک نشته دی. ډېره مننه. لوار صاحب دغې خپلو هم عمره ملګرو ته دغې ینګ ملګرو ته څه پیغام لرئ؟ دغه پیغام به ووایم چې یاره خپل روایات برقرار وساتو خپله ماضي ولولو چې مستقبل هم روښانه شي. لوار صاحب په دغې شعر باندې به ستاسو نه اجازت غواړم چې وخت په راځي زه به د وخت نه دا پوښتنه کوم وخت په راځي زه به د وخت نه دا پوښتنه کوم وخت په ما دی دا بې وخته ظلم ولې کوو چې چېرته یې ښاد اوسئ آباد اوسئ بریالي اوسئ د خدای په امان.